ها دا یو ورو سوال کړی دی وی زموږ په دې ملکونو کې کله چې دا جنازه وړي نو بعض خلک په دې مړي باندې یو څادر اچوي په هغې آیت الکرسي لیکلي یا د الله نومونه او چې کله قبر کې کیږي څادر ترې لرې کړي دا کار به صحیح او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی مړي باندې داسې څادرې اچول چې په هغې باندې آیت الکرسي لیکلي یا قرآني آیتونه پي یا د الله نومونه پي یا حدیثونه پي دا نه دي جایز ولې نه دي جایز ځکه چې دا د رسول الله وسلم نه دي ثابت د صحابه کرامو نه دي ثابت په هغه وخت کې مړي نه دي شوي شوي دي مړي هغوی دا کار نه دی کړی او هغوی زموږ نه زیات حرصناکو د دیندارۍ چې هغوی یو کار نه دی کړی موږ یې ولې کوو بله خبره دا ده ګوره نقصان پکې څه دی دلیل خو بې نشته بل نقصان یې څه دی دا عقیده تړل د دې سره چې دا ټوکې دله فایده ورکوي دا خو غیبي امر دی غیبي یعنی الله ته پته دی چې فایده ورکوي او که نه ورکوي دا په رای او په تاویلو ماویلو سره نه ثابتېږي لکه ته چې منزله راشي او مونځ وکړي څوک چې مونځ وکړي د هغه باره کې راغلي چې الله به یې جنت ته بوځي الله به ترې راضي کړي دا ټولې خبرې موږ ته چا کړي دي الله او د الله رسول کړي ما او تا په خپل رای سره ویلی شو یعنی زه اوس داسې ویلی شم چې څوک د ماسخوتن لمونځ وکړي نو الله ورته د 3 کالو ګناهونه بخي ځان نه ویلی شم ولې نه شم ویلی نه ځکه چې دا خبره د غیبو سره تعلق ساتي ما ته څه پته دی چې په دې باندې الله د 3 کالو ګناهونه بخي نو دلیل پکار دی دلیل به یا الله دا خبره کړي یا به الله پیغمبر ته کړي او پیغمبر به موږ ته کړي او هغه پې نشتي نو چې پې نشتي زه ځان نه لیکیا یم نو دا عقیده ساتل چې داسې قسمه صادر مړي له فایده ورکوي دا بې دلیله خبرې دي بله خبره دا ده بله خبره دې کې د الله د کلام بې ادبي ده د الله کلام قرآن کریم او د الله نومونه دا د دې دپاره خو نه دي چې موږ یې په صادرونو باندې ولیکو بیا په مړو باندې له پاسه واچوو بې ادبي نه بې ادبي ده بیا دا صادر په هغه ټیم کې په هغه رش کې راکاږي او پته نشي کوم ځای کې کیږي او څوک یې والي او څوک یې والي هېڅ پته نه لري خو بې ادبي شو د الله د کلام نو د الله کلام دې دپاره نه دی چې موږ یې په صادرونو باندې لیکو د الله کلام د ویلو دپاره دی د الله کلام د عمل دپاره دی د دې دپاره نه دی چې ما او تا به په دیوالونو باندې نقشې لګو او په دوکان به یې لیکلي چې الله خیر الرازقین دی او په ګاډو باندې لیکلي او په بیټکونو کې لیکلي د الله کلام د بیټکونو د ښایسته کولو لپاره نه دی ګورئ دا خبره یاده کوي نه په جوماتونو کې د لیکلو لپاره دی د الله کلام د عمل د سوچ او د فکر او د تلاوت لپاره دی دا تاله فایده درکوي دغه شان یعنی دې سره تړلی شوي خبرې محسوس و پیرې بیان کړي دغه شان دا کفن چې د زمزم په اوبو باندې وینځي وي دا مړي له فایده ورکوي او ما په خپله لیدلي دي په دې مکه کې او دا خلک ورته په نندارو یو نن سبا خو موبایل راوتي دي ویډیوګانې ته هم خلک کوي خلک لګي اوبه بس کي زمزم اوبو ته به ولاړ ده به دا شړپا جوړه کړي به کفن به اړي لکه دا وي دا ما ځان سره راوړی او د کفن چې د زمزم په اوبو باندې ووینځلی شي الله دا سړی بخي بیا خو مزي ټول به ډډې ولګو او داسې کفن به ځان له په دې زمزم په دې اوبو کې به دې بالټي کې کیږدو چې له مرګه پورې پکې پروت وي چې الله مو بخي په دې کله بخنې سړي ته میلاویږي او که په دې باندې کېده خو قیصه به اسانه وي عمل پکار دی یو سړی چې ځنګل ته لاړ شي او ځناور او درندګان پرې راشي او ماتې کړي او ټوټې ټوټې کړي او د هغوی په خېټه کې پاتې شي او دا سړی دیندار یې که نه دی جنت ته ځي او چې یو سړی ځان له قبر د سرو زرو جوړ کړي او کفن د زمزم په اوبو وینځي او آیتونه او اذکار او د الله نومونه ټول په دې قبر له پاسه ولیکي او عمل یې نه وي دا وله فایده نه ورکوي نو اصل شی څه شی دی اصل شی عمل دی الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي